د ګوندونو د فعالیت او اړتیا په اړه د طالب چارواکو څرګندونو غبرګونونه پارولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه تفرقه اچونکي دي، سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت عدم مشروعیت ته ګوته نیسي او د چارواکو دا ډول څرګندونې ناقانونه ګڼي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې ګټې بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولی د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سیوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند ویان احسان الله نیرو د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعاوې چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. هغه ویل دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه یې په دننه او له افغانستان څخه بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هره پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري. ګوندونه به د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او د طالبانو دغه پریکړې جدي نه نیسي.